په هرات کې د طالبانو تازه بندیزونه. هرات کې طالبانو امر کړی چې رستورانتونو کې د کورنۍ نارینه د له ښځو بېله ډوډۍ وخوري. د افغانستان له لویدیځ ولایته ریپورټونه وایي هلته د طالبانو حکومت رستورانتونو ته تازه امر کړی دی چې کورنیو د خپلو غړو په ګډون نارینه او میرمنې په یو ځای کې ډوډۍ نشي خوړلی. د هوټل مالکانو بي بي سي ته ویلي دې پریکړې د هغوی په کاروبار باندې اغیز کړی، خو په کابل د طالبان د حکومت د امر بالمعروف وزارت وایي د یوې کورنۍ نارینه او میرمنې هوټل کې یو ځای ډوډۍ خوړلی شي، په یو څو کورنۍ یو ځای نشي غونډېدلی. د دې وزارت ویان محمد صادق عاکف بي بي سي ته وویل کله چې کورنۍ ډیرې وي باید یو بل سره ګډې نشي. په افغانستان کې د ښځو او سړیو د جلاوالي لپاره نوې واکمن یو پر بل پسې داسې ګامونه اخلي چې یو شمېر خلک یې ناخوښه کړي. تازه پریکړه کې د دغه هیواد په لویدیځ هرات ولایت کې هغه خلکو ته طالبو سرتیرو په لاره کې درېدلي چې که رستورانتونو ته ځئ باید له نورو خلکو به جلا ځایونو ډوډۍ وخورئ او دا کار نه کوئ نو کور کې ډوډۍ وخورئ. دا لا معلومه نه چې د افغانستان نورو ښارونو کې هم دا تصمیم پلی شوی، خو د هرات د هوټلونو ځینو مالکانو بي بي سي ته ویلي طالب چارواکو ورغلی دي او خپله یې پریکړه ورته اعلان کړې.